د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسئ. دا د زه یو ځل بیا هجرت الله عمري د 12م ټولګي د فزیک په برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو فصل د دوام لوست 14 د تیر درس په ادامه یعنی د میخانیکي څپو د ډولونو په ادامه چې په تیر درس کې موږ او تاسې بحث پې باندې وکړ. دا ځلې راځو په 14م لوست کې د څپو خصوصیات وایي. د څپو د خصوصیاتو د ویلو نه مطلب څه شی ده، یعنی کومې ځانګړنې څپې لري چې د هغو په واسطه باندې کیدای شي چې دا د نورو څپو نه تفکیک شي. هغو ځانګړنو باندې بحث کوو چې هغه ځانګړنې کومې دي. هغه ځانګړنې دوستانو د څپې د اوږدوالي څخه عبارت ده، همدارنګه د فریکونسۍ څخه عبارت ده او همدارنګه د پیریود څخه عبارت ده. دوستانو راځو یوه عرضي څپه په نظر کې ونیسئ. یوه عرضي څپه په نظر کې ونیسئ. عرضي څپه په نظر کې ونیسئ. سمه؟ اوس اول باید وپېژنو چې دره څه شی ده، قله څه شی ده، یا څوکه څه شی ده او تل څه شی ده. ګورئ، څوکه او تل، څوکه تل یا د درې په نوم هم راځي. تل ته دره وایي، دې ته قله وایي. قله یا څوکه. صحیح ده؟ د تعادل د ټکي څخه، د تعادل د محور څخه، صحیح ده، تر ټولو زیاترینه فاصلې ته څه شی ویل کېږي؟ تر ټولو جګترینې څوکې ته د وای په محور باندې قله یا څوکه ویل کېږي، او تر ټولو ټیټې نقطې ته د وای د محور پر مخ باندې څه شی ویل کېږي؟ دره یا تل ویل کېږي. اوس دوستانو دا د وای د محور پر مخ هغه فاصله چې هغه فاصله دوستانو یعنی په حقیقت کې د یوې قلې جګوالي ته امپلیتود وایي. امپلیتود یا لمن، د اهتزاز لمن. امپلیتود یعنی د اهتزاز لمن. اوس راځو دوستانو د څپې اوږدوالی تعریفوو چې د څپې اوږدوالی څه شی ده. د څپې اوږدوالی په حقیقت کې د دوو څوکو ترمنځ فاصله ده، یا هم د دوو درو ترمنځ فاصلې ته هم څه شی ویل کېږي؟ د څپې اوږدوالی. په حقیقت کې دا دوه ټکي چې تاسو ګورئ، یو د A ټکی یو د B ټکی، یا د A قله او د B قله، دا د انرژي په لحاظ یو د بل سره یو شان یا مساوي دي، یا په بل عبارت همفازه ټکي دي. څه ډول ټکي دي؟ همفازه ټکي دي. له دې کبله موږ او تاسې بیا وایو چې د هرو دوو همفازه ټکو ترمنځ فاصلې ته څه شی ویل کېږي؟ د څپې اوږدوالی. مثلا کولی شو دا فاصله هم څه شی شوه؟ لمدا یا د موج اوږدوالی، ځکه دا نقطه د دې نقطې سره څه شی ده دوستانو؟ همفازه ده، ځکه دا دواړه خطونه یو د بل سره موازي دي. یعنی د ایکس د محور سره دا خط موازاتو کې رسم کړه، دوه همفازه نقطې به درته لاسته درکړي. څو نقطې؟ دوه همفازه نقطې به لاسته درشي. اوس دوستانو څپه یو اوږدوالی ده. د څپې اوږدوالی ده چې اوږدوالی ده، نو واحد یې هم څه شی ده؟ متر ده. واحد یې څه شی شو دوستانو؟ متر شو. واحد یې متر شو. او بل دا چې څپې بېلابېلې بڼې لري، یعنی کېدای شي ډېرې کوچنۍ واوسیږي او کېدای شي ډېرې زیاتې اوږدې واوسیږي. ډېرې زیاتې کوچنۍ د ګاما الکترومقناطیسي څپې دي، د ګاما الکترومقناطیسي څپې دي چې تر 0.01 نانومتر په اندازې باندې د موج اوږدوالی ده. او تر ټولو غټې څپې بیا راډیویي دي. د راډیو څپې دي چې د هغې بیا د راډیو څپو بیا اندازه حتی تر 1 کیلومتر پورې هم رسیږي. یعنی د یوې څپې اوږدوالی په راډیویي څپو کې تر څو پورې دوستانو رسیږي؟ تر 1 کیلومتر پورې، در حال چې د ګاما په وړانګو کې بیا دا د اهتزاز یا د څپې اوږدوالی 0.01 نانومتر
چې د لاس په توان د -11 متره سره برابري. دې نه معلومیږي چې د څپو اندازه ډیر زیات یو د بل نه توپیر لري. ځینې څپې دي ډېرې وړکې دي، ځینې څپې دي ډېرې سترې دي. ښه دوستانو، خدای دې وکړي چې د څپې په اوږدوالي باندې پوه شوي یاستئ. راځو فریکونسۍ باندې بحث کوو چې فریکونسي دوستانو څه شی ده. اوس فریکونسي موږ او تاسې په اهتزاز کې هم تعریف کړې وه، ولې دلته لږ څه دغه تعریف توپیر کوي. دلته یې په دې ډول تعریفوو چې د هغو درو شمیر یا د هغو قلو شمیر چې په واحد د زمان کې د اهتزاز د څپې د حرکت په مسیر باندې یو ټکی انتخاب کا، یو ټکی وټاکه. هغه قلې چې په واحد د زمان کې د دې ټکي نه تیریږي د هغو قلو شمیر ته څه شی ویل کیږي؟ فریکونسي ویل کیږي. اوس نو دوستانو که په یوه ثانیه کې د اهتزاز د لوري د مسیر پر مخ باندې یوه نقطه موږ او تاسې ټاکلي واوسیږي، که چېرته 2 قلې ترې نه په یو ثانیه کې تېرې شو فریکونسي به څو واوسیږي؟ 2. که چېرته 3 قلې ترې تېرې شو فریکونسي به څو واوسیږي؟ 3. پیریود به څو واوسیږي؟ 1/3. ځکه د پیریود او د فریکونسۍ ترمنځ اړیکه څه شی ده دوستانو؟ معکوسه ده. یعنی فریکونسي مساوي په 1/پیریود او پیریود مساوي د 1/فریکونسي. اوس د فریکونسۍ د واحد په هکله باندې غږیږو چې واحد یې څه شی ده؟ واحد یې همغه 1/سیکنډ ده. 1/سیکنډ چې مساوي په سیکنډ په توان د -1 اختصاري علامه یې HZ ده چې د هرتز اختصاري نښه ده. یعنی په حقیقت کې دغه هرتز چې د 1/ثانیې سره برابر ده دا تنها د میخانیکي څپو دپاره واحد نه ده، بلکې د ټولو الکترومقناطیسي او میخانیکي څپو لپاره دا موږ او تاسې د څه شي په ډول کارولی شو؟ ډېر ښه دوستانو، دا موږ او تاسې د واحد په توګه کارولی شو. ښه اوس راځو یوه موضوع د پیریود پاتې شو. اوس پیریود تعریفوو چې پیریود څه شی ده. پیریود دوستانو هغه وخت ده پیریود هغه وخت ده چې په هغه کې موج یو طول د موج طی کوي یا هغه زمان چې په هغه کې اهتزاز د یوې قلې څخه بلې قلې ته رسیږي د څه شي په نوم یادیږي؟ د پیریود په نوم. یا هغه وخت چې د هغې په جریان کې اهتزاز د یوې درې نه بلې درې ته رسیږي د څه شي په نوم یادیږي؟ د پیریود په نوم. او یا په بل ډول دوستانو هغه وخت چې په هغې کې اهتزاز د یو همفاز د دوه پرلپسې همفازو ټکو ترمنځ حرکت کوي د څه شي په نوم باندې یادیږي؟ د پیریود په نوم یادیږي. دا چې پیریود وخت ده د دې کبله ویلی شو چې د پیریود واحد څه شی ده؟ هماغه د وخت واحد ده. د وخت واحد څه شی و؟ ثانیه وله. او دا مو ویلې چې پیریود او فریکونسي یو د بل سره معکوسه اړیکه لري. اوس یو خبره چې بله غواړو په هغې باندې بحث وکړو، هغه دا شی چې هر موج سرعت لري. صحیح ده؟ هر موج څه شی لري؟ سرعت لري. اوس لنده یا طول د موج مساوي کیږي د V ضرب د T. دلته د پیریود او د موج د اوږدوالي ترمنځ اړیکه ده. V سرعت ده. V څه شی ده؟ سرعت ده. T څه شی ده؟ پیریود ده. او لنده څه شی ده؟ طول د موج ده. دا فرمول دوستانو په یاد کې وساتئ. اوس ګورئ دې ته یو تغییر د شکل ورکوو. لنده مساوي ده د V ضرب د T په ځای 1/F. مخکې مې ویلې چې فریکونسي او پیریود یو د بل سره معکوسې یا سرچپه اړیکې لري. نو په نتیجه کې به لمدا یا طول د موج مساوي شي د V تقسیم پر څه شی دوستانو؟ F. V پر F چې مساوي د V ضرب د پیریود سره ده. ښه دوستانو موږ او تاسې د پیریود فریکونسۍ د اهتزاز د لمنې په هکله خبرې وکړې او همدارنګه د څپې د اوږدوالي په هکله باندې مې ویلې چې د څپې اوږدوالی څه شی ده. او همدارنګه بالاخره موږ او تاسې کوشش وکړو چې د څپو خصوصیات توضیح کړو.
په دې باره کې وغږېدو چې د څپې اوږدوالی څه شی ده، واحد یې څه شی ده. همدارنګه په دې باندې بحث وکړو چې فریکونسي څه شی ده او پیریود څه شی ده، او د اهتزاز د څپې د اوږدوالي د سرعت او د پیریود ترمنځ اړیکه لاسته راوړه چې لنډه مساوي ده د وي پر اف مساوي ده د وي ضرب د ټي سره. اوس دوستانو د کورنۍ دندې په توګه باندې تاسو دا ووایه چې په طولي څپو کې موږ او تاسې فریکونسي څنګه تعریفولی شو، په طولي څپو کې موږ او تاسې بیا فریکونسي څنګه تعریفولی شو، همدارنګه پیریود څنګه تعریفولی شو او د اهتزاز لمن څنګه تعریفولی شو. یو مثال جوړ کړئ، فنر جوړ کړئ، په هغه کې وښیئ چې اهتزاز څه شی ده او فریکونسي څه شی ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان ښې چارې.